سلامونه دوستانو، زموږ چینل ته بیا ښه راغلاست. یاله دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو نن درته یو اپلیکیشن ښیم چې دا د قرآن کریم باره کې او خصوصا چې د مسلمانانو هر هغه پرو کولی شي. دا ډېر ښکلی اپلیکیشن ده، خو اوله که زموږ چینل ته نه راغلي سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره مخکې شیر کړئ د ثواب دپاره. دوستانو دا اپلیکیشن چې زه درته ښیم دې کې تاسو ډېر شیزونه ډېر په اسانه موندلی شئ. د دې اپلیکیشن نوم دی مسلم پرو. مسلم پرو دا اپلیکیشن ده دوستانو، ما را ډاونلوډ کړئ، تاسو هم را ډاونلوډ کړئ. او د دې اپلیکیشن چې دی دوستانو که زه تاسو ته کولاو کړم په دې شکل راځي. دې کې که تاسو وګورئ مثلا ټیم درته ښیي چې څو بجې مثلا ماسپښین دی، ظهر مثلا د ماسپښین هغه درته ښیي، بعد ماسپښین د مازدیګر درته ښیي او اذان هم درته کوي او د ماښامي لکه د روزې هغه هم درته ښیي څومره هغه کې ده. خو دې کې نور هسې ډېر هغه دي مقالې دي، مثال په طور دعاګانې دي، ټایمونه دي مختلف په هر ملک کې چې تاسو اوسئ هغه درکوي. زما چې ډېر پکې خوښ شو او ستاسو انشاءالله خوښیږي دا صفحه دی. دلته که تاسو ګورئ مثلا دا 15 شیزونه درته ښیم دي، خو ډېر شیزونه دي خو دا 15 موږ ته ډېر مهم دي. مثلا فایر ټایم، پری ټایم ده، مثلا د مانځه وختونه دي، ده د لمر سترګې هغه هم درته ښیي چې څنګه لمر سترګې وړېږي په کوم ټیم باندې، او ټول د مانځه ټیمونه درته ښیي. او تاسو په کوم ځای کې اوسئ، که په اروپایي هېوادو کې، عربي کې، که په افغانستان او په اسیا په هر ځای کې چې تاسو ته د هغه ټایم هم ښیي او د مانځه وخت هم درته ښیي. یو دا ډېر صحیح ده. بل څه دی مثلا دا قرآن چې ده زه به اوري، مثلا ما پښتو تړلی دی، تاسو به زه اوس وښیم. تاسو وینئ چې تر کومه ځایه پورې دې ویلی هغه ځای پورې درته ښیم. اوس ما دغه ځای پورې ویلې ده، مثلا دې ځای پورې درته ښیي او لاندې تاسو دلته ګورئ چې معنی هم درته ښیي. په دې شکل باندې تاسو اورېدلی هم شئ. تاسو په دې شکل اورېدی شئ او کولی شئ دې ځای ته لاړ شئ، سیټینګ ته کته به راشئ، دلته لانګویج لیکلی، دې لانګویج ته چې راشئ دا اوله په انګلیش باندې، بیا دلته تاسو دغه ځای کې به لانګویج چې ووایئ بیا دلته ژبې انتخاب کړئ. دلته هر ژبه شته، فارسي، پښتو، اردو، انګلیش، چې کومه ژبه وغواړئ. دا وینئ دا ما پښتو انتخاب کړې ده. نو دې کې هره ژبه وغواړئ هغه ژبه کولی شئ په هغه ژبه تاسو قرآن شریف ترجمه هم کړي. یو دا ډېر ښه والی ده. او بل راځو دوستانو، قبله ډېره مهم ده. موږ تاسې هر چېرته یو باید قبله راته معلومه شي. مثلا یو ښار نه بل ښار ته ځئ، تاته د قبلې سیستم نه معلومېږي. دې کې دغه وینئ دا قبله ده، تاسو ته ښیي قبله په نقشه باندې هم درته ښیي چې مثلا کومې خوا ته ده، ته په کومه هغه کې موقعیت لري قبله درته ښیي دغې خوا نه هغې خوا ته ته کولی شي لمونځ وکړي. ښه دې ته به راشو. دا مثلا د دعاګانې او هغه دي، خو دا په انګلیش باندې دي. دلته که تاسو وګورئ پرسونال هغه مثلا دا درته تاریخ، جمتري، دا شیزونه ښیي. آسیایي تاریخ هم درته ښیي او شمسي او قمري دواړه تاریخونه درته ښیي. نیوز میډیا مثلا دا چې په یوټیوب کې مثلا ویډیوګانې هغه دي مسلمانانو، دا هم درته ښیي. خو ډېر دي، خو بل مهم یې ډېر پکې دا چې دوستانو دا چې دی حلال خوراک دی. دا یو ښه دی مثلا چې چېرته موجودیت لري او حلال خوراک ګوري. مثلا ته ماته لیکي چې 7 کیلومتره تا نه لرې ده، مثلا دلته هغه ووایم کلیک پې وکړي، تا ته داسې هغه اوپن کېږي، ډایرکټ هغه ځای درته ښیي چې دا په کوم ځای کې موقعیت لري. تاسو به وینئ دې ځای کې یعنې دا رسټورانټ چې دی دې کې حلال خوراک میلاویږي. صحیح دی. او بل چې تاسو غواړئ چېرته مسجد ته لاړ شئ، نو که دلته تاسو ووایئ دې ځای کې مسکو، تاسو ته ښیي ما ته اوس د 3 مسجد ته ښیي چې دا 2 سره نږدې دي او دا یو چې دی 4 کیلومتره 700 متره دی او دا بل همداسې دی او دا بل چې دی 4 کیلومتره 500 متره دی. دې باندې چې کلیک وکړې دا به درته ښیي چې په دغه ځای کې مسجد دی. لاندې دلته عکسونه هم درته ښیي، عکسونه هم کتلی شئ په دې شکل باندې. تاسو به وینئ دا مسجد شو. او بل چې دی دوستانو دعا که غواړئ
او تسبیح ویل. دې کې بل هغې ما ډېر ښه پیدا کړي چې تسبیح تاسو کولی شئ. مثلا دا که واړوئ دا رقم دلته تاسو ته ښیي، یو به وایي دا رقم تسبیح اړئ. رنګ یې بدلوی شي، هر رقم رنګ چې بدلئ مثلا دا نور بیا پیسې غواړي، دا رقم چې دی په پیسو هم دی، اضافه شیزونه چې پکې اخلئ بیا پیسې ورکوي، خو پریم شته پکې. مثلا دا رقم دلته لاندې بارې تاسو ته ښیي او لاندې درته جمع کېږي. 3 پورې تسبیح دي، بیا له 3 ختمې شي بیا له سره شروع کېږي، خو ټوټل حساب لاندې درته لیکي. ښه دوستانو دې کې ډېر هغه دي نور ډېر ښکلي پروګرامونه دي پکې. مثلا د مکې معظمې لایف هغه هم شته پکې. که تاسو وغواړئ مثال لایف ویډیوګانې مکې معظمې وګورئ، تاسو ته به دې رقم لایف ښیي. همیشه هر ټایم چې تاسو وغواړئ د مکې معظمې هغه پکې لایف وي. دا د دې په هغه باندې او زکات درته ښیي چې تاسو په پیسو کې څومره زکات ورکوئ. مثلا د اعلانات دوستانو مثلا دا تاسو ته ښیي مثال په طور تا سره هغې مثلا 1,00,000 زه لیکم یا 10,000 شو، صحیح دی. 10,000 کې دلته تاسو ته ښیي 250 زکات راځي، صحیح دی. په دغه شکل باندې دوستان نور ډول اسلامي ډېر کلنډر مثلا د اسلامي نه هغه دی پکې، د جمتري دی پکې، او نور آیاتونه سورتونه چې هر رقم هغه تاسو وغواړئ په دې کې موجودیت لري. بس دوستانو دا و د دې اپلیکیشن مسلم فرو په نامه دی، او هیله ده چې دا ویډیو مخکې سره شیر کړئ چې نور دوستان هم سره همغه شي. دا موږ تاسو ته ډېر په درد خوري، ځکه موږ ته د زیاتره مسافر خلک چې دي هغوی ته قبله ملول او مثال قرآن پښتو ترجمه کول او دا ډېر شیزونه پکې اسانه ملاویږي. تسبیح ویل او مثال حلال خوراک کول، مسجد کتل، دا ډېر ښه دی. او هیله ده چې نورو دوستانو سره هم شیر کړي، که دې کې به هم ثواب کې تاسو هم شریک شئ. او بس که څوم سوال او پوښتنه لرئ لاندې کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله په آینده کې به داسې نور هم ښکلي ویډیوګانې ته جوړوو. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم دوستانو.